نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره په سفر باندې یو څو صحابه کرام سره ملګري دي په لاره کې یو دوه قبر راځي د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکه وشه چې دا قبر ته رارسېږي وتورېدل سر یې واخیستې صحابه کرام حیران سوه چې د الله د رسول وشه خو در ده تابع ده دا څنګه نن کار وکړي عجبه خارق العاده د عادت څخه د باندې کار وسو د نبی علیه الصلاة والسلام وشه وتښتېدل وتورېدل څه پېښه ده صحابه کرام چې به عام طور داسې ناوله دا پېښه وسوه فورا بیا د نبي علیه الصلاة والسلام سره شریکه کړي چې یا رسول الله دا وښې ولې سر واخیسته ولې وتورېدل نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې کوم انسان ته الله په قبر کې عذاب ورکوي په دنیا پر سر باندې چې کوم حیوانات دا ټول یې ویني احساس یې کوي یو انسان الله چې کوم وخت دا وشي د قبر دا دوه قبرو کې انسان ته عذاب ورشروع چې وشي د عذاب ولیدی د فرشتو د عذاب د قبر د عذاب څخه ځان وتورېدی هغه د نبي علیه الصلاة والسلام سعادت یې ویر سو چې ما ته الله دومره سعادت را کړی دی چې نبي پر ما سپور دی هغه یې د دغه عذاب د وجې ویر سو ویې ځغستل صحابه کرام یا رسول الله دا د چا چا قبرونه څوک دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دغه یو قبر چې کوم و دا په دنیا کې د بولو د څاڅکي څخه یې ځان مه ساته استنزهوا من البول فإن عامة العذاب القبر منه ایسې پر یو ځای پر ډبرینه علاقه به کښېنستی چې هغه بولې به یې کولې د هغه څاڅکي د ده پر جامه باندې مښتل د هغه څه ځان نه ساتي الله په قبر کې په دې عذاب باندې مبتلا او زموږ راته اکثره ځوانان په دې باندې عام سپین ږیري ټول په دې باندې مبتلا دي حالانکه د بولو دپاره سړی باید داسې ځای منتخب کړي چې لوړ وي ښکته روان اوس مهال وي نبي علیه السلام څه وایي استنزهوا من البول د بولو څخه ځان وساتئ فإن عامة العذاب القبر منه عام عذاب د قبر چې کوم دی هغه د دې بولو څخه دی په دې انسان ته چې الله عذاب ورکوي دې په دنیا کې د خپلو وړوکو بولو څخه ځان نه ساتي نه ځکه چې الله دا دا دوم بیا کوم شی و نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه دوم انسان ته چې کوم عذاب ورکول کېږي د دې عذاب لامل او وجه دا وه چې دې سړی په دنیا کې د مسلمانانو غیبت کوي د هغوی باندې بهتان تړي د دې بهتان او غیبت له کبله الله نن د ده ژبه د مارانو په ګرفت باندې نیولې ده او الله جل جلاله عذاب ورباندې مسلط کړی ځکه چې زموږ بنیادي عقیده د احنافو عقیده د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې عذاب القبر حق د قبر عذاب حق دی موږ یې منو سته امام مالک رحمه الله په شرع امام موطا امام مالک په شرع کې هرقاني رحمه الله یو واقعه یو عجیبه واقعه نقل کړې ده د دغه بهتان او د دې غیبت کول وایي په یو محله کې یو زنانه وفات شوله نو خلکو اعلان سره وکړي چې د پلانکي کور والا وفات شوې ده یا د پلانکي لور وفات شوې ده دومره وخت یې جنازې ته ځان ورسوي زنانې ټول کور ته سره راجمع شوه د دې د کلي هغه سپین سره چې ماهره په غسل کې وه یا هغه زنانه چې زنانو ته یې غسل ورکوي په هغه کې مهارت درلودی هغه یې راوغوښتله اوبه یې ورته یارې کړې چې دې زنانو ته غسل ورکړي هغې زنانې پر بلې زنانې باندې جامه څیرې کړله غسل یې ورشروع غسل چې ورشروع کوي چې کوم وخت پر غسل د دې پر رڼو باندې لاس تېروي د زنانې د خولې څخه راوځي چې دې ښځې د پلانکي سړي سره غلط تعلقات ساتله اوس به دې سالم قبر دا زنانه وایي دې ښځې دا غسل چې ورکوي وایي دې ښځې په دنیا کې د پلانکي سړي سره غلط تعلقات ساتل اوس روانه قبر ته اوس به دې سالم ځای پر ځای د ښځې لاس د ښځې د ورون سره وموښتې نه جوړ وخت تېر شو وخت تېر شو د مړي قریبان راله ورته وایي چې دا غسل لږ ژر ورکړئ دا خلک انتظار دی د ماښام اذانونه کېږي دا ښځه ورته وایي چې موږ خو غسل ورکوو موږ خو ستا مړی پرېږدي دي ستا مړی موږ نه پرېږدي موږ څه وکړو اخر خبره رسوایي ته ورسېده د کلي امام مې راوسته امام ته وایي چې مولوي صاحب دغه ښځې چې کوم وخت دې ښځې ته غسل ورکوئ د دې پر رانه چې لاس کېښوي لاس یې د هغه ښځې د بدن سره وچسپېدي وموښتئ اوس نه جلا کېږي
د کلي امام ورته وایي چې ورسې چاړه راوړي د دې زنانې لاس ورکاټ کړي د دې زنانې ژوندۍ زنانې قریبان وایي چې دا امکان نه لري چې موږ د خپله زنانه معیوبه کړو د دې لاس یې ورکاټ کړو دا خو سبا ګټ مشکل دی ورسې د بل کلي امام ته بیا د بل کلي امام ته ځي علما راځي په دې باندې چې خبر وکړي چې دا څه وکړي هغه ورته وایي چې د دې د لاس اندازه چې مرشه دی د هغې خوا د دې ښځې ورون کاټ کوي د دې د لاس د مړي قریبان وایي موږ د خپلې مړي دونې ته هیله نشو کولی خبره ولاړه د 2 ورځو پر ورسېده دلته مړي بوی وکړي دا ټوله علاقه د بدبویي څخه بدبویي څخه ژوندۍ زنانه په قبر کې نه څه ورسره شو کولی څه پېښ شو بس خدای خیر بیا پر دې سطح باندې په مدینه منوره کې امام مالک صاحب قاضي القضات و اوس خو نو خبره ولاړه رسوایي ته ورسېدل زه په قاضي القضات اخلاصوم حضرت امام مالک رحمه الله ته ورغله چې څه خو دا رقم پېښه شوې ده زموږ په علاقه کې چې یو زنان بلې زنان ته غسل ورکوي اوس یې لاس پر وړاندې باندې امام مالک رحمه الله چونکې د وخت قاضي و هغه ورلرځي د سره هغه چې کوم وخت راځي په پرده کې زنانې څه پوښتنه کوي چې زنانې تا چې دې ته غسل ورکوي د دې دورانه ته چې ته راورسېدې لاس راورسېدې تا کومه وینا د خولې وویسته هغه ما خو یوه وینا نه ده ایستلې نه داسې خو نه کېږي علما دغه وینا ویستله چې د دې په ورانه باندې ما لاس کېښوی چې تا خو په دنیا کې د فلانکي سړي سره غلط تعلقات ساتله اوس خو قبر ته روانه یې څه کوې امام مالک رحمه الله ورته وایي ستا سره پر دې باندې دلیل شته ښځه حیران نه زما سره پر دې دلیل نشته نو په کومه وجه ته دا وایې چې د ښځې ته د دې سړي سره غلط تعلقات ساتي هغه وایي زه دغه وجه باندې وایم د ښځې چې به کوم وخت د ناورسه اوبه راوړلې یا به د ګودر اوبه راوړلې د دې سړي و کور و مخ ته تېرېده امام مالک رحمه الله سر ورته بیا ښځې ته وایي ته پر دې باندې 4 شاهدان لرې چې د ښځې د دې سړي سره غلط تعلقات ساتلي هغه وایي دې نه لرم امام مالک رحمه الله وایي کوم وخت چې سړی پر چا باندې تهمت ولګوي بهتان ولګوي یا خو به 4 شاهدان راولي که 4 شاهدان نه ولي بیا به دې ښځې ته 80 کوړې ورکول کېږي د اسلام تقدس کې حد به ورکول ورسې مجلدین راولي دلته کوړې ورکړي دا ښځې ته کوړې کش کړې ویې واله اویا ته کوړې ورسېدې لاس دا مشکې دې نه جلا کېږي 15 ته ورسېدلې 9 ته ورسېدې کوم وخت چې 80 پوره کېږي د شریعت حد پوره سو د ښځې لاس د ښځې د ورانه څخه لاس بهتان په دنیا کې دومره سخت عذاب غیبت په دنیا کې دومره سخت عذاب یو صحابي نبی علیه الصلاه والسلام ته راځي یا رسول الله زما د خور روژه ده ډېر سخت په تکلیف ده اجازه راکړه چې ورته ماته کړم نبی علیه الصلاه والسلام وایي دروغ مه وایه ستا د خور چېرې روژه وه هغه رالي خور ته وایي خور پټ روژه نه خورې د الله رسول خو دروغ نه وایي څه پېښ هغه وایي زما د فضا د رب قسم وي که ما د سهار څخه تر اوسه حالت پورې د شي څکه کړې ده هغه بیا راځي نبي علیه الصلاه والسلام ته وایي یا رسول الله نبی علیه السلام بیا مخ ته اړوي بیا پر بله خوا راځي چې یا رسول الله خور مې مرګ ته نږدې شوه اجازه ده چې افطار وکړي نبي علیه السلام بیا مخ ته اړوي درېیم ځل ورته راځي ورته ژاړي چې یا رسول الله زما خور د مرګ پر حالت باندې پرته ده ای د الله رسول اجازه راکړه چې دا روژه ماته کړي د الله رسول ته وایي ستا د خور روژه نه ده ته ورسه ماته راوړه هغه خور نبی علیه الصلاه والسلام ته راوستل نبی علیه الصلاه والسلام ورته ورسې یو پیاله راوړي لګن راوړي لګن و پیاله چې راوړل یو مخ ته شول باقي کا چې باقي وواله ټول د انسانانو غوښې څخه د لګن مانه ته دا روژه نه ده د انسانانو غوښې خوري د حیوان غوښې خوړل الله دونه شی نه دي دا ما درته وویل چې دا روژه نه ده د زنانې روژه نه ده نن موږ ټول انسانان څومره په دې غیبت عظیمه ګناه مبتلا دي د قبر عذاب اکثر د دې څخه دی څه در پېښه ده چې د بل مسلمان بوج پر ځان باندې اړوي څه در پېښه ده